داسې پر راوګرځېږو. سمه ده ذکره؟ نوې فواره ده، ټول پمپ دی او مخامخ دا دی سیټا چوک دی. موټر حالات وګورئ. تر اوسه یې ماته هم داسې سم ډیزاین نه رامعلومېږي څنګه ډیزاین یې دی چې هغه مخامخ سیټا چوک چې ورته وایي میر پکښې جوړېږي. دا د څه شي عربي دین دی که څه شي یې پر لیکلی. ستا کور دی ماشاءالله ته وګورئ. روان یم. دا ځای نوی جوړ شوی دی، نوی سړک دی ولاړ دی. نور یې کار خلاص دی. ښایستو پلازو څخه ده، ډېر په رفتار رفتار کې راورسېدو. دا دروازه ده. وینې فواره چالانه کړې ده، ښه خوند درکوي. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو د زابل ولایت د سفر څخه راوروسته تقریبا مخصن 10 بجې وې چې راورسېدم. 4 ساعته مې پر لارې تېر کړل. یو دا چې یو ځای لاره ډېره بنده وه، تقریبا ورته ودرېدو. بل ځای خپله موټر راسه بند سو، ورته ودرېدمه. نو دوړې وې، لاره خامه وه، نوي نوي ځایونه یې اړولي وو. نو بیخي ډېر وخت تېر سو. نو اوس ما و ذکرا راوتلي. دا د ذکرا سلام ورته وکړه، لاسو ته پورته. نو ما و ذکرا راوتلي، زه د خیر سره موټر سرویسوه. نو چې زه راوتم مال زه موټر پرېولم. دې راته وویل ځم در سره ځم. نو دا مې هم راپورته کړله، موټر به هم سرویس کړو د خیره سره. ځو د اینو مینې هغه کوم نوې فواره چې جوړېده، ما تاسو ته وویل یوه او دوې ویډیوګانې مې درته جوړې کړي دي. د هغې نوی جریان هم در سره شریک کړو. په اینو مینې کې به ځینې نورې ساحې هم ووینو. نو زموږ هغه ورځنی روټین به سي د خیره سره. نو تر ټولو له مخه چې ځو اول موټر پرېولو. او ذکره چیش کوو؟ صحیح ده. نو تاسو راځئ بلاګ را سره تعقیب کړئ. څه شي و؟ څه شي موټر و؟ ستا د مکتب موټر و؟ مکتب شروع کړې که پوهنتون شروع کړې؟ صحیح ده، سمه. دا دی موټر حالات وګورئ. صحیح ده. دننه ورته وګوره. دننه لا دونه نه ده خیرن شوی، د باندې خیرن دی. ته دې خوا ته ودرېږه ذکره، دلته ودرېږه ښه. دا دی کار پر شروع سو. دا جارو به پکښې وو، ورکشاپ دی دې خوا ته دی، غالۍ و دا شیان هم مینځي. ذکره راځه. د دې کور ودان چې کله موټر را پرېولي نو بس موږ دلته ناست شو، چای هم زموږ په خدمت کې ناست شو. و ذکره څنګه یې؟ نو بس موټر سرویس کېږي، موږ ورته انتظار یو. دا دی تقریبا نور یې کار خلاص دی. بیا مې د یو څو ورځو لپاره ونازوئ. مخکې څنګه و او اوس څنګه دی. ذکره ګرمي خو به دې نه کېږي؟ ښه صحیح ده. دا نو 2 مینو مینه ده. دا چې دی دغه نفسي رستورانټ دی او دا چې دی کورونه دي. دا چې دی ملالۍ پوهنتون دی. دا دی ما و ذکرام راووتو، موټر سرویس سو، پاک سو. نو تر ځان د مخې مې موټر ته سرویس ورکوي. دا چې دی دا مخامخ کار چې وینئ دغه هغه فواره ده ما چې درته وویل. هغه فواره ده، نوې جوړېدونکې فواره. نو نږدې به ورسم د خیره سره. مخکې خو چې زه ورته راغلی وم کار یې لږ و. نو اوس دا دی ډېر کار ورباندې شوی دی. وارې به داسې پر راوګرځېږو. سمه ده ذکره؟ نوې فواره ده. هغه ده. تاسو ته یې ډیزاین در معلومېږي که نه در معلومېږي؟ تر اوسه یې ماته هم داسې سم ډیزاین نه رامعلومېږي څنګه ډیزاین یې دی. کار یې اوس هم جریان لري.
نو سوکا سوکا جوړیږي. هغه سړک دی چې هغه مخامخ سیټا چوک چې ورته وایي په عینو مینه کې هغه غټ چوک هغه ته تللی دی. داسې به مو بوځمه، دا ساحه به مو ووینئ، کرار به یو شاټ درته راواخمه. نو ډېری دوستانو ویلي وو چې ته عینو مینه ښه سمه راته معرفي کړه. نو کوشش به وکړو د خیره سره چې ځینې نوي ځایونه کې جوړ سوي یا نوي کورونه پکښې جوړ سوي هغه به درته معرفي کړو د خیره سره. دا یو ښایسته مسجد هم دی، یا دا د اذان هم شروع دی، یا د ماپښین اذان شروع دی، د اذانو ټیم دی. دا مارکیټ نوی کار شروع دی. دا سړک چې و مخکې دا سړک ډېر خراب و، نو هېڅوک هم نه ور باندې راتلله، رفت آمد پر کم و. نو بیا داسې بله ورځ زه پر رالمه، ماخستن و، ماښام، نو جوړ کړی و، زه هم نه وم په خبر. نو اوس پر رالمه، زما سره که لیدلی مې نه وای نو پخوانی نظر را سره و، بیا نه ور باندې تلم. نو سړک جوړ سوی دی، داسې به ولاړ سو، دا غټ سیټا چوک به ووینو چې د هغه کار څونه پر مخ تللی دی، او د هغه غټ سړک د دروازې شاوخوا به ووینو د خیره سره. نو بلاګ را سره تعقیب کړئ، خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. دغه چیشي جوړ سوی دی ولاک، چیشي عربي دین دی که چیشي یې پر لیکلی دی ولاکه نه پوهېږم چې دا چیشي و. نو درک یې را معلوم نه سو. دغه ځای چې وینې دا زه چې اوس پر روان یم، دا ځای نوی جوړ سوی دی، نوی سړک دی. مخکې هم جوړ سوی و، بیا خراب سو بیرته، نو دوم وارې یې جوړ کړئ. نو دا فکر کوم یو باغچه ده، انارو شان پکښې معلومیږي. د هغه یو ښایسته ځای جوړ کړی دی. شیشې څه وایه؟ ښه ده. دا پټرول پمپ دی، او مخامخ دا دی سیټا چوک دی، او د سیټا چوک سره وینې جامه ده ښایسته، ماشاءالله څنګه ښایسته معلومیږي. دا هغه چې دی وینې دې ته وایي سیټا چوک. دا تعمیر پکښې جوړیږي. دا د سیټا دا نو بس په ټوله عینو مینه کې غټ چوک دی، تاسو ته به در معلومیږي وینې چې څونه غټه ساحه یې. دا هغه هم یو د ښایستو پلازو څخه ده، ډېره ښایسته پلازه ده. څنګه ښایسته کور دی ماشاءالله. ته وګورئ د مسجد لوړ په مناره کې خلک ولاړ دي. د عینو مینې عمومي غټ ګیټ ته بس په رفتار کې راورسېدو. دا دروازه ده، ذکرا وای دا ګیټ نه دی، دروازه ده. و غټه دروازه ده. دا دی هغه خیمو ته پسې راورسېدو، خیمې چې ورته وایي. د فواره یې هم ډکه کړې ده، په هغه تېر بلاک کې ډکه نه وه، اوس یې ډکه کړې ده. دا نو بس مخامخ بېرته د عینو مینې څخه وځې کابل کندهار عمومي سړک دی. د باغ ساحې ته دا دی غټه جامه، او دا د باغ سړک دی، د جامې مخ دی. د غټې جامې سره یم، غټه جامه که چیرې چا نه ولیدلې نو دا دی زما په چینل کې یو ولاګونه سته، بیا یې وګورئ. دا دی ذکرا د باغ فواره چالانه کړې، درته وګوره. دا هغه د وینې
فواره چالانه کړې ده ښه خوند درکوي ته وګوره ته وګوره زما او د سیګرا بلاک چې موټر مو پرېولی د عینومېنې ساحې مو در باندې ولیدلې د دې هم تفریح شوله موږ هم لږ وګرځېدو کار هم وسو نو اوس ځمه مخته دې ته به یو شی ور رانیسو د خیره سره نو بیا پسې ځو کور ته نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای بای ذکرا بای بای وکړه